کوم واټر کنټینټ دی هغه ډېر زیات دی او کیمیکل دغه چې دی نو هغه داسې موږ محسوس نه کوو پای کې کم ټیسټ چې کېږي کیمیکل ټیسټ چې د هغې کم کېږي نو د دې به اوس یو ځل بیا ټیسټونه کېږي یو خو هلته کې په آن د سپاټ دا بل زموږ آفس ته دلته راغلی دي د دې ډیټیل ټیسټ چې دی نو کیمیکل اډلټریشن په حوالې سره به یو بیا کېږي هغې نه پس چې چاته په پیو کې څه مسله یا نور خوراک اشیا کې څه مسله د فوډ سیفټي اتھارټي ایکټ 2014 مطابق چې هغې ته به بیا سزا میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مراد علي دی، اسسټنټ ډایرکټر خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتھارټي ضلع ملکند. زموږ د ادارې کار چې دی نو هغه د فوډ سیفټي په حوالې سره کار دی. څومره هم د خوراک اشیا دي که هغه په فیکټرۍ کې دي یا په کریانه سټور کې دي نو هغې عوام ته محفوظ رسول او صحتمند خوراک رسول زموږ د ادارې کار دی. په دې مد کې زموږ فوډ سیفټي ټیم چې دی نو هغه په ډیلی بیس باندې په فیلډ کې انسپیکشنز کوي، په بازار کې د هغې نه علاوه کارخانو ته ځي او د فوډ څومره چې پریمیسز دی هغه چیک کوي. یو اهم بل چې کوم زموږ اکټیویټي هغه د چیک پوسټ اکټیویټي چې هغه موږ ډسټرکټ ملکند کې کوم ډي سی آفس دی د هغې سره کوم لیویز چیک پوسټ دی هلته کې موږ د شپې نه زموږ کسان ولاړي او سهار مونځ نه پس یا د شپې نیمې شپې نه پس او 10-11 بجو د ورځې پورې دا اکټیویټي روانوي نو هغې کې دی چې څومره هم خوراک راځي ډسټرکټ ملکند ته یا نور ملکند ځکه چې ډسټرکټ ملکند چې دی دا زموږ سره د ملکند ډیویژن ګیټ وی دی نو دلته څومره خوراک اشیا چې راځي هغه په دې طرف راځي نو هغې چیکینګ چې دی نو هغه ډېر ضروري دی. نو زموږ فوډ سیفټي افیسرز چې د نور څه کم ټیم دی هغه هلته کې د هغې جانچ پړتال کوي. د هغې نه علاوه د پیو کوم اکټیویټي کېږي چې پی کوم ډسټرکټ ته راځي یا ډیویژن ته راځي نو هغه یو خو زموږ حلال فوډ اتھارټي والا ټیم وي، د هغې نه علاوه ډسټرکټ لایوسټاک ټیم چې دی نو هغه هم زموږ سره موجود دي. نن هم په دې هکله زموږ سره هلته کې اکټیویټي وشوه، پای کې ډسټرکټ لایوسټاک ټیم هم زموږ سره دی او زموږ فوډ سیفټي ټیم چې هم دی نو څومره چې پی راځي یا نور د خوراک اشیا راځي نو هغه د چیکینګ کېږي. سپیشلی آیسکریم چې وړو ته کم میلاوي کم نور د ماشومانو خوراکونه دی هغه نو د کسانو کې کم دغه چې دي نو کم ټیسټونه نه شو پای کې دا دی چې د دیو فیټ لیول کم دی او د دیو چې کم واټر کنټینټ دی هغه ډېر زیات دی او کیمیکل دغه چې دی نو هغه داسې موږ محسوس نه کوو پای کې کم ټیسټ چې کېږي کیمیکل ټیسټ چې د هغې کم کېږي نو د دې به اوس یو ځل بیا ټیسټونه کېږي. یو خو هلته کې په آن د سپاټ دا بل زموږ آفس ته دلته راغلی دي د دې ډیټیل ټیسټ چې دی نو کیمیکل اډلټریشن په حوالې سره به یو بیا کېږي. هغې نه پس چې چاته په پیو کې څه مسله یا نور خوراک اشیا کې څه مسله د فوډ سیفټي اتھارټي ایکټ 2014 مطابق چې هغې ته به بیا سزا میلاوي.